أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الذين وفي المشركين وقربان طواف قلوبان رد شروع اللہ رب العالمین فرمائیو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تاسو اے مشرکانو تاسو وایي چې الله موږ حکم کړی دی د دې پربند طواف الله تاسو حکم نه کوي بلکې تاسو په الله باندې ضرور پوره کوئ او دارنګه بازي حلال خوراکونه په ځان باندې بندوي چې دې سره نفس مستيږي او موږ لا د دې خوراک نه اجتناب وکړ او جامه په ځان باندې حرامول د طواف په وخت او دارنګه بازي خوراکونه په ځان باندې حرامول. الله فرمایي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. د هر مانځه په وخت کې تاسو جامې او خوراک کوئ د پاکو څیزونو او اسکات کوئ د پاکو څیزونو البته اسراف مه کوئ زیاتې مه کوئ. اوس مطلق مضمون اللہ تعالی مخکې بیانوي او مشرکین باندې الله رد کوي فرمایي چې وایا اے پیغمبره من حرم زینت الله چا حرام کړی دی زینت الله
یعنی اسباب د زینت د الله دا چا حرام کړي التي اخرج لعباده هغه زینت الله چې الله را ایستلی دي د خپل بندګانو لپاره لکه جامه الله را ایستلی ده د ځمکې نه دارنګې الله رب العالمین نور څیزونه هغه را ایستلی دي معلوم چې د ځمکې نه راوځي او د هغې په نتیجه کې هغې نه جامې جوړېږي نو دا الله د خپلو بندګانو لپاره د ځمکې نه دا ورباسي او بعضې چینجي داسې دي چې د هغې نه رقم الله تعالی راوباسي نو چا دا زینت حرام کړی دی چې الله د خپلو بندګانو لپاره هغه را ایستلی دی او هغه پیدا کړی دی والطیبات من الرزق او چا حرام کړی دي هغه پاکیزه خوراکونه چې هغه الله پاک پاکیزه ګرځولي دي او الله حلال ګرځولي دي مطلب دا دی چې جامه چې دا سبب د زینت دا الله نه د حرام کړي په تاسو باندې او دارنګې خوراکونه چې هغه لذیذ خوراکونه دي پاک خوراکونه دي حلال خوراکونه دي دا الله نه دي حرام کړي چې الله نه دي حرام کړي تاسو په ځان باندې حرام کوئ او تاسو په ځان باندې مو باندې دې زینت د مراد څه دی چې الله وایي چې من حرم زینت الله امام رازی تفسیر کبیر کی لکھی یتناول جميع انواع الزینت ودې زینت مراد ټول انواع او ټول اقسام د زینت مراد څومره څیزونه چې هغه د زینت اسباب دي الله ټول حلال کړي دي الله هغه دې حرام کړي او بیا لیکي تدخل تحتها تنظیف البدن من جميع الوجود وی داخليږي لاندې د دې زینت نه چې الله وایي ما دا زینت حلال کړي پاکول د بدن او پاکول د جامو دا په دې لاندې داخلي دا زینت سړی بدن صفا سوتره ساتي جامع صفا سوترا چاہیے دا په دې زینت کې شامل دي الله پاک دا حلال کړي حرام کړي دي بدن خپا کوا جامع خپا کوا او اعلی نه اعلی جامع چې الله په حلال درکې الله وکړي الله دا حلال کړي الله پر کړي او بیا فرمایي ويدخل تحتها المرغوب او داخلي کی لاندې د دې زینت نا سورلی هو چې الله د لخر کاڼه درکړي یک سلای درکړي جیلای درکړي بل آدھا کاڼه درکړي خدا الله حلال کړي دې د دې استعمال کوو د دې نه फायदा الله وجاره ما خو دې حرام او زمانه علاوه بل څوک حرامون کشته دي نه دا ستاسو لپاره حلال معلوم شو چې اعلی د اعلی خوراک کول چې په حلالو ملاويږي دا حلال دي او دا الله دې حرام کړي په ځان باندې ورکول دي
معلوم شو چې د اعلی نه اعلی جامه چاله الله ورکوي په حلال باندې دا غي استعمال پکار دی هغه په ځان باندې پرمختګ نه پکار بعض خلک هغه خیرت خچن کوي او پاکه جامې نه وړي او حلال خوراکونه پاکیزه خوراکونه اعلی خوراکونه نه وړي په دې باندې زمان نفس مستی او دا طریقہ دا اللہ رب العالمین لدى دا طریقہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدى بلکہ دا طریقہ دا راہبان اور دا طریقہ دا راہبانو جن رسول اللہ دا طریقے نا خلاف دا دا غلط طریقہ دا ناجائز طریقہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما فرمائی جب خوراک کرے چا اللہ تعالیٰ خوراک در گئی اور خجامہ بندے چا اللہ تعالیٰ خجامہ در گئی تم رخیال ساتھے جب خجامہ اب بندے بارے بانے غرور و تکبر مکمے اور نور خلق تسکن موجود کتاب اعلیٰ نہ اعلیٰ جامع چھوڑی اور مزیدار جامع دے چھوڑی اور مزیدار واسکٹ دے چھوڑی اور سے بھائی وزے کی کینی اور تاثر کمزوری خلق کی یا غم تاثر کینی داری سرناستا داخل کانی اور دا نور خلق سپر کانی خدا کار مکن باقی اعلیٰ نا اعلیٰ جامعی اللہ تکیہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد یمن بہترین سادر ہے چلا وقت مشہور سادر ہے آغا پخبل استعمال کے روستی دی وقت ہو اور جام اوقاتوں کے با اعلیٰ نا اعلیٰ سادر ہے نوے کمزور جامعے ہو استعمال کی اللہ اعلیٰ نالا جامعہ کی امام ہوتا اور نور گئی کمزور جامعے امام ہوتا دا سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دخل خوراک اور دخل لباس شکریہ دانا چلنا چالا ورگئی چلنا ریاضی استعمال ہے دے شکریہ دا اللہ نعمت اور اللہ دا نعمت شکریہ دا چا اللہ در کی ندانے نہ فیدا انہیں نہ فیدا اللہ وہی ما خوف رکھنا ندی حرام کرے اور دارا کے خوف و شروعات میں ندی حرام کرے باقیزہ خوراکون میں ندی حرام کرے اور دارا کے خیر جامعی دا میں ندی حرام کرے دا استعمال کی راولے مشرکان و باندے رد کرے جدان تا اس نے چاہے لی چدا ماؤں اور برپن توافی نہ دیکھا داو قل هو یا پیغمبرا ہیا دا پاکیزہ خوراکنا للذین دار کسان دپارنی دار کسان دپارمئی آمنو چغی ایمان رویتے فی الحیات الدنیا پدی جلد دنیا کی خالصتا یوم القیامہ دا بخالص بھی پرد قیامت کی دنید پارا دنیا کے خوراکنا دا اللہ دا مومن دا پارا پیدا کری دی اور مومن احل دی چونکہ اللہ امتحان کئی اور مولد پر کئی دنیا کی اللہ کافر دو دا خوراکنا ورگئی اور مرد دا قیامت کے چھ قیامت قائم شی اور اللہ جزا و سزا ورگئی اور بیا بدا خوراکنا اللہ تعالیٰ مومنات طور کئی کافر دا بندور اب خالصی رچا دفع مومنات کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون دارنگے پر تفصیل سر بیانوں مل آیتنا
دار القوم دبارا دار الخلق دبارا يا لمونا شريكوي سو دبوي خابولان الله ويا دبارا زدا يتنا بيانو جانا بزاد بوكي او بدي باتي عملو قل روايا پیغمبرا دي مشرکانو تا چراشه حرام سيزونا للتوخي مدزان حرام حلال نکولو انما حرم ربي الفواحش بشكا حرام کړی دی رب زمان د بے حیاي کارونه د بے حیاي ما ظهر منها هغه چې ښکاروي د دې بے حیايو د کارونه او ما بطن او هغه چې پټوي کار او پټ بے حیاي دا الله حرام کړی دی او کله جامې او زینت دا الله نه حرام کړی او قرآن الله نے حرام کر والاسم گناہ اللہ حرام کر والبغي او ظلم بغي سرکشی ته وایي او سرکشی یو دا چې الله ته یو حکم کوي او ته دغه خلاف یو سرکشی ده الله وی دین قائم کیا اور دین د اقامت په ځای باندې سکو دیني قائم یو سرکشی دا په الله دا حرام کړی دا سرکشی حرام کړی او یو باندې دا چې بچا باندې ظلم کوي درم سرکشی دا بچا باندې ظلم کوي زیاتې کوي چې څنګه چا حق وي الله دا ظلم او دا سرکشی حرام کړی بغير الحق فما حق سرا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا او الله حرام کړی دی دا چې تاسو شریک ورته د الله سره ما هغه سيزونه لم ينزل به سلطانا چې نه نازل کړی الله پاک باغی باندې سدلیل دې دلیل الله سره شریکان دا الله حرام کړی او بل الله حرام کړی دی دا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون چتا سوړوي پاتا باندې هغه خبرې لا تعلمون چتا سره کویږي په دلیل دا غي باندې دې بوي الله متنه به حیا له کې مشرکان الله وی دا به دا کار به حرام دا پرې وما درو کو کوی دا او پاتې شو جامه مې دا حرام کړی دا وو ولكل امه اجل او د پارا د هر یو امت یو نیټه مقرر تا یو نیټه مقرر دا اوس تخویف ورکړي يرون کوي چې قیامت را روان کې پړي مرګ را روان کې پړي مرګ نه مخکې د الله په حکم عمل کوو د پارا د هر یو امت یو وخت مقرر دی الله ولا وخت مهلت ورکړي او یو وخت پورې الله ژوندې ساتي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة پس باغ ورکی چراشی نیٹا داغی نورستو کیگی با داغینا ساعتن یو ساعتو ولا يستقدمون ونبا وقتی کیگی اقبل نیٹا ہو گیا ہر یو امت تکار یو وقت مقرر مستاسو لپار یو وقت مقرر دے اللہ وی مالا برازے او بیا وی یا بنی آدم اے اولاد آدم یو بلا خبر ہو اما یاتینکم کچری راشی تاسو دا رسول منکم پیغمبران منکم استاسونا استاسو دا جنس دی انسانان والله پیغمبران راوڑی یقصون علیکم آیاتی چاگی لولی پتا سباتے آیتون زما وحی تاسو ترولی فمن اتقا پس آغا چار چیزانو ساتو دا شرکنا تقوی اختیار و اصلحا و اصلاحیو را تقبل عمل ولا خوف علیہم نبی حسیرا باغی باندے ولا هم یحسنون و نباغی غمجنی آخرت کی مبیرم نہیں دمخ کی جو دو او دارا کی دنیا پسی بغمجنو میں خدا سور چې پیغمبر الله ورولې ټول دا غته کړو او هغه د الله یو نور دا نه یو منل زړه نه یو منل باندې عمل
والذين كذبوا بآياتنا وهلك سانچني دروجنو بدل آياتنا زمنگا واستكبروا عنها وذاني بڑو گنو دایتو زمنگنا نما آياتنا راغلل ودولا رجوع دارو زمان آياتنا مانزان قولا وذا زمان آياتنا مفوارو داني تكذيب ومروي مسل أولئك أصحاب النار ذاك سانچنينا خاوندان دور وي فيها خالدون ببدي پدیو کی ہمیشہ سیدون کی اور یا فرمائی کہ فمن أظلم موصول کے بے ظالم ممن دام چانا افترا اللہ کذبا چاہو کڑی پالا باندې درو بدن بے ظالم سو یعنی بے ظالم نشته چې پالا درو او کذب بیااتی یا نسبت تدروه کی اللہ آیتو تا اللہ دا کتاب تکذیب تا بے ظالم اولئک ینالهم نصیبهم من الكتاب دا کسان چې دی رسیدی بدی تا برخه دی من الكتاب دا کتاب نام کتاب نا مراد څه دی الله فیصله الله لیک الله چې د لپاره کوم لیک کړی دی چې د لپاره رزق دی د لپاره عمرې هغه حساب د تبسیم هغه عمر ورته الله ورکړي هغه رزق ورته الله ورکړي او ترکه به پوره ورکړي حتی اذا جاءتهم رسلنا ترته پوره چې څو وخت راشي دي تا فرشتي زمونږه رسولنا فرشتي زمونږه ये फरिश्तों का मुराद भी फरिश्ते नंबर मलकुल मौत और दाना सर चिकन मददगार फरिश्ते अगर राशिद ये तवफ़ौना चिरुना खलीदीना वक़ालू वाइबादा फरिश्ते दीता ऐनमा कुंतुम तदऊन मिन दूनिल्लाह तुम ज़ैकिदी अब खुदाया इस्ता सोचता सबे दावत होगा सेवा अल्लाह ना स्ता मदद कराची होता अल्लाह की नमाज तो खुदाया ना होस चता अल्लाह सर शरीकान को होता है दावत को चता मांगनी वक़ालू वरबदी वदु अन्ना अवला मदन रुश वदु अन्ना अल्लाह अन्ना अवला मदन गायब जुस निश्तर وشهدوا على أنفسهم وضرائبوا كتي مخبروا ذنبوا باطل أنهم كانوا كافرين جبش قولي كافران توحید میں انکار کو اور شرک کو دی بدائے اعتراف کو بھی نقبل جرم اللہ چلی اعتراف کو بھی نہ جرم اللہ بولتا سزا ہوگی قالا اوہی اللہ وی باللہ پاک ادخلوا فی امم داخل شیطان سو پاک قوموں کی قد خلت من قبلکم چه مخی تیر شروستا سنا من الجن والانسی دبیریاننا اور انساناننا چاہا سرکش انسانان اور سرکش بیریان بائی کو داخل شی اور باقی کے داخل شی کم دیتا فنار قوموں کی اس کو تزے اللہ پر قیامت کی نام تاسو اعتراف ته جرم کوي اوس زه وم هغه خلکو سره ورته دی چې کوم هغه نور قابل دی او مستحيل كلما دخلت امه لعنت ورها حضرت چې داخله شي یو ډله د کافرانو لعنت کوي دا مخوف پر باندې لعنت اوختا لعنت کوي بدرت کوي خپل خور باندې اور نمبرا سدے ددی پشانتی بلڑنا اوختہا شکلہا چددی ہم شکلی اور ددی پشانی جو دے ترکڑی تو کفر و شرک اور ددی نمخ جاگا جہنم تدری جدی ورشی بالی بلانت کی چھوڑے بے ہوا سکے تاسو منگا تداغلتنا ہوئے من تاسو پسکی اگین تبخیری حتی اذا دارکو فیا جنیا تردے پورے چسو کی دی اومی یو بلرا ودی جہنم کی جمعیان ٹھولو وقالت اخراو وعبادا مستقید دی جہنم یامنا
يرسل جهنم تداخل شيء يقولون أغلو بروتا أغلو بروتا كنا أغلو بروتا مباركين واي بدا رستني نعم بختنو مباركي الله تقول ربنا رب زمنا هؤلاء إذا كسانجدي نعم شرات زمنا هؤلاء أضلونا نعم شرات زمنا جدي بيكم راكلونا نظرنا بختنو ودين تدركم رايدا دين بورا दा zaman lideramu, orang kadi pasirawamu, orang mungkin bela lekiru. Alfaat maza bantuan pembinaan, pasukan kita sahaja tujuan terlalu itu tujuan terlalu. Allah mau taburi, sekian ada sebar usia, us desain ada sebar nada itu, jadi sebar beri. तो होता तवे माँ पसिराजा होता चट्ट कुरान और हदीस तनु बदले और ज़मात दिन तवे नु बदले और रवाव खबर तने नु बदले नी पसिदे तो कम खसड़ उदी ता दलार तला तबुले और पसिद मखमल वाइश पसिदे मंडी वाले और पसिदे ये वे राजा करप्शन बड़े होता वे और ज़क स्टाफ पड़ता होता तब पर वाइश वाले नी पसिदे करोड़े दान पसिदे होते Start para tujuan terlalu ini para tujuan terlalu bukan terlalu kalau yang lama itu yang sebelum tahariu para tujuan azab ni walakin la ta'lamu lekin tak sudah boleh start sudah para azab surah sana tak sudah nak kabar ni orang para tujuan tak sudah kabar ni tak sudah boleh وقال أولهم أولوي أغمر كندي جمر كجال تدريا وشران أريكو لأخراهم تيفلو كشران ودا تيرستنو تبلو جدا ورسي جهنم تبداخل شويدا بي أكشران پاتي شوي فما كان لكم علينا من فضل بس نشتن استاسنا پارا قربان دي سوبر والي الله تقول Jadi leader, makam leader aku sudah menguat kerana tak sudah pan pucat azam. Seorang wali nista, ada. Buat bayar satu usul, mobil berjalan. Tak sudah para penumpang seorang wali nista. Wafadu pula azab, usak masusak ke azab. Tak korea dah, nanti korea dah dikusiri. Tafsir ke ناروانا خبر شوی کدا قول د مشرکین بیا من فضل فذوق العذاب دا ټول خبر د مشرک او کدا قول د الله بیا من فضل ما وقف فما كان لكم علينا من فضل بلکې کې خبر د مشرکانو الله بیا وایي چې فذوق العذاب فسوسکه تاسو عذاب بما كنتم تكسبون وسبب دا عملونو چې تاسو وکول چې هغه د الله تعالی فرمانه قلوا يا پیغمبران ان حرم زینت الله چا حرام کړی دي زینت الله او خاص الله الذي اما خاص الله اخرج لعباده چې الله راستل دي د خپل بندګانو لپاره مرادنا جامه جامي چا حرام کړی چې والطيبات من الرزق او چا حرام کړی دي پاکیزه سيزونه د خوراکونو قلوا يا پیغمبر هي للذین آمنوا دا پاکیزه خوراکونه دا کسانو لپاره وي امنو چې ایمان راوړي په حیات دنیا په ژوند دنیا کې خالص یوم القیامت په ورځ د قیامت کې دا پاکیزه خوراکونه خالص د مؤمنانو قیامت كذلك نفصل الآيات دارك منغا بتفصيل سر بيان اوبل آياتنا لقوم يعلمون لا خلق البارا چاکوئی قلوا يا پیغمبر انما حرم ربي الفواحش بشکا حرام کړی دی رب زما کارونه د بے حیاي ما ظهر منها اغا چې کاروي د دې بے حیاي د کارونه وما بطن او اغا چې کوي والاسماء او حرام کړی د الله پاکونه والبغي او ظلم بغیر الحق بنا حق سره
وأن تشركوا بالله أو حرام کړی دی الله پاک دا چې تاسو شریک جوړوئ د الله سره ما هغه څیزونه لم ينزل به سلطانا چې نه دی نازل کړی الله پاک د هغې په شراکت باندې څه دلیل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون او حرام کړی دی رب زما دا چې تاسو وایئ تړئ په الله باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسې نه پوهېږئ په دلیل باندې ولكل أمة أجل ولپاره د هر یو امت یو نیټه مقرره ده فإذا جاء أجلهم پس په هغه وخت کې چې راشي نیټه د هغې نو لا یستأخرون ساعة نه وروستو کېږي د هغې نه یو ساعت ولا یستقدمون او نه مخکې کېږي یا بني آدم ای اولاد د آدم اما یأتینکم کچری راشي تاسو ته رسول پیغمبران منکم چې هغه ستاسو نه وي یقصون علیکم آیاتي وایي په تاسو باندې آیتونه زما کتاب درکوي فمن اتقى پس هغه چا چې ځان وساتلو له شرک نه واصلح او اصلاح یې وکړه د خپل عمل فلا خوف علیهم نه به هېڅ شرم په هغې باندې ولا هم یحزنون او نه به هغې غمجن کېږي والذین کذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې هغې دروغجن وګڼل آیتونه زموږه واستكبروا عنها وځان یې پټ کړل د آیتونو زموږه نه اولئک اصحاب النار دا کسان چې دي خاوندان د اور ویل فیها خالدون دوی به دې په دغه اور کې همیشه اوسېدونکي ومن أظلم څوک دی لوی ظالم ممن د هغه چا نه افترا علی الله کذبا چې هغه تړي په الله باندې دروغ او کذب بآیاتې او یا نسبت د دروغ کوي د الله آیتونو ته اولئک دا کسان چې دي ینالو رسیږي به دې ته نصیبهم برخه د دې من الکتاب دا لیک دا الله نه چې الله ورسېږي چې څومره رزق لیکلي څومره وایي دا به دې ته رسېږي د الله د فیصلې حتی اذا جاءتهم تر دې پورې چې څوک راشي دا رسولنا فرشتې زمونږه د مرګ یتوفونهم چې موږ اخلي د دې نه وقالوا وایي به دا فرشتې دي ته اینما کنتم کوم ځای کې دي هغه معبودان ستاسو چې وی تاسو تدعون من دون الله چې تاسو به دعوت وکړه سوا د الله نه وقالوا وایي دي ودعوا عنا غائب شوړي زمونږه نه وشهدوا علی انفسهم او گواہی کوي دي پر خپل ځانونو انو کانو کافرین چې بشکو دي کافران قال وای الله پاک دوی کومن قیامت کې وکړي داخل چې په باغ او کې باغ خلق کې پر خلق من قبلکم چې مخکې تیر شي تاسو نه من جن ولنس د پیریانو او انسانانو نه فتنه کوي کلمہ دخلت ارزت چې داخل شي امت یو ډله لعنت کوي دا کومه ډلې باندې او کومه باندې کومه ډلې چې هغه مخکې جنت ته داخل شي باندې لعنت حتی تر دې پورې زندار کویا جميعا سوچ دې یو بلرا مدغو کې جميعا ټول قالت وایبا اخرى او رستنی دینه یودا او دا مخکمو مبارک ربنا یا رب زمونږه اولای دا کسان چې دي اولو نادي راکړو مونږه فاتح مازا مغفر من النار پس ورکړي تازه پوښت اورونه کیته د چا عذاب الله وایي زما پیغمبران ته تکلیف دا تکلیف خلق او رسول ستاسو ته پټه چې تاریخ په کومي پسې نتلا پر سورہ باندې قال لكل او الله پاک لكل زيكون دا هر یو د پارا د مخلوق اوسم زيكون چې دا ذات دی ولکن الله تعالی تاسو ته پوهیږئ باغې باندې عذاب وقال الله انه مختلف دينا اخرى مستنودا مشران کوي شراب فما كان لكم علينا من فضل فاستشهدوا استاسو لپاره کوم باندې سوور والی کوم تصور نه الله په فذوقوا العذاب خصوصا کې عذاب بما كنتم تكسبون سبب دا عملونه چې تاسو وکړو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد
وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور تلاوة القرآن اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على دينك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب